ته څه احساس وکړه که پر ما پوښتنه نه کوې پر مور پلار خو یې پوښتنه کوله ګرځه راځه یوازې زما مور پلار دي مور پلار خو ستا هم دي ته هم د هغو اولاد یې اوس زه مسکین یم مسکین ته واقعا په دې دنیا کې څوک ضرورت نه لري که زه ستا مشر ولم ستا کمبلې ته رالم تا ته کښېنستلم او تا د هر کوم ځای هېر کړلم مشر ورور دی د یاره یو څه احترام ورته لره دغه حال ته ده راورسولې نن سبا دلته هم په هېڅ کار کې ګټه نشته که د پیسو ضرورت خو ژر ژر میسجونه ګوري او چې زه میسج ورته وکړم بیا یې بیخي ګوري نه څو واره م د دې ورور لمبر ځینې وغوښتی چې د مور و پلار سره وغږېږم د مشر ورور سره وغږېږم د هېڅ تا لمبر نه راکوي سلام علیکم جوړې په خیر یې صحت ښه دی کورنۍ کې خیریتي ده ته دا میسجونه ولې نه ګورې وروره څو واره م درته ویله چې د دا شیراغا لمبر راواستوه زه غواړم د مور و پلار سره وغږېږم خبرې ورسره وکړم د میسج چې دې وکتی ژر دا لمبر راواستوه وروره یو خو بیا د ده میسجان دي وروره ښه یې جوړې په خیره قراري ده میسج یې کتلی دی نیم ساعت کېږي بیخي د لمبر ولې نه راستی دی دا څه خبره ده ته یو څه صبر وکړه دراستوم یو څه مصروف یم بس د سټیج په هغې سمدستي دراستوم که مې اوس د دې خدای ولي نمبر ورکړي رسوا به مې کې ټوله کیسه به ورته وکړي لمبر راواسته وروره که لمبر نه یې ته زنګ راوه زه غواړم خبرې در سره وکړم څه مشکل دی څه پیښه سوې ده خدای نکرده که مشکل خو به نه یي سمه ده وروره دراستوم بس ته صبر وکړه دا یم دراستوم یم خدای دې خیر پېښې کیسه خرابه ده ده دا دونه وخته لمبر ولې نه غوښتي چې اوس د لمبر هر ګړی پوښتنه کوي هر ګړی میسیجان دي خو دا بل ته هم زه نسم ویلی بله ورځ ما څنګه خبرې ورته وکړې خدای دې خیر پېښې کیسه خرابه معلومېږي او ډېر شکر لمبر خو یې راواستوئ زه به یو زنګ ورته ووهمه او بل دا کارګر دا خلاقه یا په خبره پوهېږي یا په کار دا څوم ځل دی چې بدلوم یې خو بیا هم هېڅ مې کار مخته نه ځي د دې خوا د توانو راته مخ دی خدای خبر چې څه به پېښېږي څنګه ناوله د نمبر دی څوک دی دا هلو السلام علیکم شراغه څوک خبرې کوې څوک یې زه یم جمیل جمیل یې چیرې یې ته و زما نمبر دې د کومه کې د چا څه چې واخیستی ستا نمبر زما سره نه و یو نمبر و زنګ مې ورولی بند بند و کار یې نه کوي چې ستا نمبر و که د بل چا نمبر و وروره ما ته د زنګ نه دی راولی کور خیریت دی مور پلار ښه دی د کور نه زه تا ته څه ووایم د کور نسم به خیریت دی څنګه خیریت دی پر ما څه حال دی ته په ما خبر یې ته هلته راڅه پټ سولې نو زه اوس څه وکړم چې اوس نوی پټ سوی راسره راغلی وای په دواړه به مې یو کار یو خواري یو شی کړي وای زه یې وزر یوازې ګرده کار ته ولاړم ګرده کور ته ولاړم ډېر ناځوانه یې جمیله ورور د ورور سره ناځواني نه کوي ته به خبر سوی یا نه چې زما څه غلو هر څه واخیستله زه په ډېر تکلیف او په خوارۍ سره راورسېدم تر دې ځایه او بل دا چې ما خواره میاشت د کور پیسې در استولې پیسې تا را استولې
ما ته خو یې ورپې نه ده رسېدلې. شرامت ته ما هره میاشت پیسې د کور دپاره ورستولې، د مور و پلار دپاره، ستا دپاره ټولې پیسې ما ورستولې. هغه ته خو زه ورغلم خو بیا به یې کړم، بیا به یې د کوټې سره وایستلم. کار یې نه راکوئ، هغه تعمیرانې شروع دي، کارونه یې شروع دي. زه اوس د بل په تعمیر کې اخته یم، روزانه کوم، مزدوري کوم. مور و پلار مې زما په غاړه کې راچولي دي، نه جوړې راته پراته دي. پلار مې د دې پر هسپتالو وګرځوئ، وایي د دې تداوي نه کېږي. ته وویل ته یې دی دلته دی، زه څه چم وکړم؟ زه د خپلو اولادو د روده نه شم وتلی. وروره څه خبره ده؟ ولې ژاړې؟ خیر و خیریت دی؟ مور و پلار څنګه دي؟ و د مور د پلار په باره کې ورغلی وم، مال د بابا د ملا تداوي بور وکړئ، څه پیسې راکړه، مال زه جزار وخورم، زما اولادونه جزار وخوري، زه څه پیسې حقم یا د ده څه. زه په 300 جمیله د بل سره روزانه کوم مزدوري. ته هلته یې پیسې لرې، هر څه لرې، دی دلته یې پیسې لرې، هر څه لرې. د دې زه په ښار کې د یو ټیکهدار سره اخته یم په روزانه. ونیکه د ډوډۍ وچه ډوډۍ خورم ګر سره، داسې کلکه ډوډۍ دغه خورم. ونیکه ما په ستا ډوډۍ په 3-4 ورځې یا ما خوړلې یا کور اولادو څه کله په کړي. غرمه چې د دې د مزدوران ډوډۍ وخوري، ګولۍ نجې پاته سي، هغه زه وخورم. زما دغه حال دی. ښه ورورګلوي را سره کوئ. بل ښه د مشر عزت قدر وکړي. کوټې ته ورغلی وم، هم یې بیا به کړم، دغسې بیا به یې پسې واخیستلم د کوټې څه. دغه جواب یې راکړی و، نه تا پېژنم نه زه مور پلار پېژنم. د پیسو مور پلار مې جوړه کړي دي، د پیسو وبخستی دي. ما څونه خواري ستا او د ده سره وکړه چې په دې مې تعلیم وکړي، علم یې وکړي. ستا کم ناز ما پر مځکه در غورځولی و، ستا سره مې دونه تکلیفونه وکړله، پای مې دغه سو. ښه دی دونه نه مکارامه راوختی؟ اخر موږ ټوله سره وړونه یو. دا څنګه وینه ده؟ دا د چا ورور دی؟ ما چې دلته هر څونه پیسې ګټلې، د دې ځای مصارف او هر څه به مې وسنجوله، خو بیا به ما د کور دپاره پیسې در استولې. او بل دا چې ما دا څو ورځې کېږي دته ستا د لمبر ویله، لمبر یې بیخي په ډېر وخت راواستوئ. دلته د دا ګیم روان کړی و. پیسې چې تا راستولی نو خو ما ته به دې راستولی، پیسې به دې ډایرکټ زما نمبر به دې د یو چا څه پیدا کړی وای، تا ته راستولي، هغه خپل کاروبارونه پکې ما ته یې ورپې نه ده راکړې. وروره ده ته ما څو واره وویله، خو ده ستا لمبر ما ته نه راکوئ. زه حیران پاته وم چې دا ستا لمبر ولې ما ته نه راکوي. بالاخره اوس لمبر راته راواستوئ، زنګ مې درته وولی. خدای دې کې خیر، ولې پریشانه یې؟ جمیل وروره که دې یو شی په وسه پرته د بابا سره مرسته وکړه، ما ته هېڅ شی مه راستوه، د بابا د تداوۍ دپاره خو یې څه راواستوه. ولا وروره ډېر وبخښه، اوس فلحاله خو زم پیسې نه لرم، ما هم تاوان وکړي. او بیا ته پوهېږې چې دا څوک جلا وطن ته راسي، د دې ځای هر څه جلای، د دې ځای هر څه نه وي. زه نه پوهېدلم، دلته ما په ځینې کارو کې تاوانونه وکړله. فلحاله خو زه پیسې نه لرم چې تا ته یې در واستوم. څونه چې مې وس کېدی هغه مې ده ته ور استولې. دا چې ده ته تا ته نه درکولې یا کور ته نه وړلې، هغه زما مشکل نه دی. اوس خبره په دې ځای کې ده چې بیا تا ته خو هم حق رسېدلی دی. که ما ته حق رسېدلی دی، که کشر ورته حق رسېدلی دی، تا ته هم رسېدلی دی. تا دا دونه پیسې څه کړلې؟ تا پر څه باندې وولې؟ ته دا خبرې کوې؟ حق خو ما ته هم راورسېدی. ما ټوله پیسې د خپل پلار په تداوۍ مصرف کړلې. 22 لکه وې که 23 لکه وې، ګرده د ملا عملیات روکې، ګرده پر هغه رسه ولاړلې. زه اوس یې وارې پې نه لرم. ګوره وروره ستا قربان سم، ته ما احساس که، ته ما درک که وروره. زه اوس فلحاله په لاس کې پیسې نه لرم. جمیله ته دا مه کوه، دا خبرې مه راته کوه. بابا اوس ناجوړی دی، مریض دی، زه د خپلو اولادو د روده نه شم وتلی. تا هم د شیر احمد جواب راکړي، تا هم داسې خبر راته وکړله. وروره چې ما پیسې درلودللی، مور و پلار ما ته ډېر خواږه دي، ډېر شیرین دي، خو پیسې زه اوس نه لرم. زه د کمه کم اخر زه دلته په دې وطن کې زه د چا څه پیسې واخلم؟ څونه چې ما درلودلې، څونه چې ما کولی سوه، هغونه همکاري ما در سره کوله. دا که ورور تا ته نه دي رسولي یا کورنۍ ته نه دي رسولي، هغه خو زما ګناه نه ده وروره. زه خو د ټولو غم پر خپلو وژو نه شم وړلی، زه خو د هر چا مشکل پر خپلو وژو نه شم وړلی. ورور ته زما درک کوي، زه دلته د بل په وطن کې یم، زه دلته پر ما باندې هره شپه ورځ څنګه تېرېږي. زه چې څونه پیدا کوم بېرته دا حکومت ته رسېږي، زه چې څونه پیدا کوم دلته بېرته زما څه مصرفېږي. اخر پای تاسې زما څه چیز جوړ کړی دی؟ زه خو د پیسو ماشین نه یم، پرېمږدئ پر کراره. بس صحیح دی، صحیح دی، زما سر خلاص و، ما سر خلاص و بالا. او ورورګلوي سوله ده نن سبا.
مننه چې هیواد میډیا ګورئ.